د ایران او اسرائیل په جګړه کې د ایران لپاره اهم ټارګټ د امریکای اډې یا د تیلو ډیپوګان نه دي، بلکې په اسرائیل او په عرب ملکونو کې د اوبو ډیسالینیشن پلانټس یا د خوږو اوبو کارخانې دي، د کومې په ذریعه چې دوی د سمندر د تروو اوبو نه مالګه او نور څښاک لري کی او د سکلو او د زراعت لپاره برابر کی. مثال په توګه د اسرائیل، قطر، بحرین، سعودي، کویت او د نورو عرب ملکونو تقریبا د 80% نه زیات د خوږو اوبو ذریعہ هم دا ډیسالینیشن پلانټس یا ډیسالینیشن کارخانې دي. او که فرض که ایران ورله دا کارخانې وویشته نو ډېر غټ کرایسس به راشي او کیدای شي چې په لکونو خلک د تندې د لاسه مړه شي. په دې سلسله کې ایران آلریډي د بحرین یو ډېر غټ ډیسالینیشن پلانټ مکمل تباه کړی دی او د دې د تباهۍ نه بعد دویمه حمله په کویت کې په یو بل ډیسالینیشن پلانټ باندې کړې ده او هغې ته هم ډېر غټ نقصان رسولی دی. او یوازې کویت او بحرین نه بلکې د دې نه بعد ایران په یو ای کې هم په ډیسالینیشن پلانټس باندې حملې کړي دي او هغې ته کافي نقصان رسولی دی. چونکې د اسرائیل او د نورو عرب ملکونو د اوبو دا کارخانې د ایران میزایلو ته صرف د یو څو منټو خبره ده، نو لحاظه په دې جنگ کې د تیلو او د نور هر څه نه د دې خوږو اوبو د اهمیت تر ټولو نه زیات دی، ځکه چې د دې سره ژوند تړلی دی.